أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وسلم ژوند پنځویشتمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، موږ په تیره څلېرویشتمه فته کې هغه بیان کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د مدینې منورې څخه د عمرې کولو په نیت تر مکې مکرمې پورې ورغله او دلته یې تر حرم د باندې واړول. د بله طرفه قریش هم نه غواړي چې مسلمانان د عمرې د ادا کولو دپاره مکې مکرمې ته داخل سي. د خزاعه د قبیلې مشر چې بدیل ابن ورقا نومېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل کعب ابن لؤی د لشکره سره په حدیبیه کې اړولی دي، ستا سره د جنگ اراده لري او کعبې شریفې ته دې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل موږ د چا د جنگ دپاره نه یو راغلي، بلکې موږ د عمرې د ادا کولو دپاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړي دي او تاوانونه یې ورسولي دي. که د دوی خوښه وي زه به و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پرېږدي. که زه پر خلقو غالبه سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخلیږي چې خلق پکښې داخلیږي داخل دي سي، یعنی که اسلام ته داخلېده داخل دي سي، او که نه هوسا خو به سي. او که بې له جنګه څخه بل شی نه قبلاوه نو زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ورسره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاته کېږي، یعنی یکی تنها یوازې زه پاته کېږم. بدیل ویل زه به و قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بدیل و قریشو ته ورغلی او ویل زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې. که مو خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یوه خبره هم راته وکړې. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه څه شي دې ځینې اورېدلي دي. نو بدیل هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې اورېدلي وې ورته وکړې. او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده، پرېږدئ. قریش ویل یا والله هیڅکله به راڅخه رانسي، که څه هم د عمرې دپاره وي مګر زموږ په اجازه. ده به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای. او بل ته څه پوه سوې چې دی علیه الصلاة وسلام د عمرې دپاره راغلی دی. بدیل ویل دغسې خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خولې خبرې دي، موږ یې څنګه ومنو؟ قریشو د تاکید او پوره معلومات دپاره یو بل مشر ورولېږي چې نوم یې مکرز ابن حفص و. کم وخت چې مکرز ورهي سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی نو یې وفرمایل دا د غدر او خیانت سړی دی. څرنګه چې دغه دوو لښکرو مخ په مخ سره اړولي وه، د دوی په مابین کې ډېره زیاته مسافه نه وه. دغه نفر پر پښو تله او راتله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مکرز ولیدی ویل دغه سړی غادر او چمبازه دی. سړی د مسلمانانو و لښکر ته ورغلی
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې ورته وکړې چې بدیل ته یې کړې وې، خو مکرز بې له دې څخه چې د چا سره نورې خبرې وکړي په صحابه کرامو کې ګرځي، دې خوا ها خوا ته ګوري، ټول حالات یې تر نظر وایسته او بیرته ولاړی. قریش ورته ویل یا مکرز څه نظر دې دی؟ ده ویل خبره نامعلومه ده، شاید د عمرې نیت یې وي، شاید د جنګ نیت یې وي، ځکه اسلحه ورسره ده. قریش ورته ویل تا خبرې نور سره وکړې، پوښتنې دې نه ځینې وکړې؟ ده ویل یا. قریش ویل یا دا نه ده صحیح، یو بل نفر به ورولېږو چې پوره معلومات یې وکړي. نو یې د حبشانو د قبیلې مشر چې حلیس ابن علقمه ورته ویل کېده او په دغه وخت کې دالته موجود و ورولېږئ. ورونو د حبشانو قبیله څنګه دلته په عربو کې په وجود راغله؟ هغه داسې کمریان چې د پخوا څخه په جزیرة العرب کې موجود و او بیا د وخت په تېرېدو سره آزاد سوي و، هغه په یوه منطقه کې سره یو ځای کېده او د ځان دپاره یوه قبیله په وجود راوړې وه چې د احابیش قبیله ورته ویل کېده، او د وخت په تېرېدو سره د دې قبیلې څخه یوه ډېره لو او قوي قبیله جوړه سوه چې اصلا دغه خلق حبشان او د حبشې وه. څرنګه چې ډېر وخت یې په عربو کې تېر کړی و، نو یې ژبه هم عربي وه، لباس او عادات یې هم د عربو وه او مشرکان وه، مګر بیا هم د احابیش په نامه سره معروف او مشهوره وه او د احابیش قبیله ورته ویل کېده. نو حلیس ابن علقمه د احابیش د قبیلې مشر په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و. قریش ورته وویل ته ورسه او معلومات یې وکړه چې دغه خلق د چیش دپاره راغلي دي. نو حلیس ابن علقمه ورهي سو، څرنګه چې حبشان هم مشرکان وه، د بوتانو عبادت یې کاوه، حج او عمره یې کول، ټول کارونه یې د مشرکانو وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د حبشانو رئیس حلیس ابن علقمه ولیدی، وی فرمایل دغه سړی د هغو خلقو څخه دی چې د هدیې عزت او احترام لري. دغه اوښان چې په حرم کې حلالیږي دا وده ته مشرفه او محترم دي، او هغه څوک چې و بیت الله ته هدیې راولي هغه هم وده ته محترم او معزز وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم وخت چې دغه د حبشانو رئیس رانږدې سي دغه هدیې د ده مخ ته وروباسئ. کم وخت چې هغه رانږدې سو مسلمانانو هم هدیې ورته راویستې او دوی تلبیه ویل. حلیس چې هدي او د دوی تلبیه ولیده ویل سبحان الله، قریشو ته دا نه ښایي چې دغه خلق د بیت الله څخه منع کړي، دا په خپله یوه ښکاره علامه ده چې مسلمانان د عمرې اراده لري. نو حلیس بیرته و قریشو ته ورغلی او ویل سړی د عمرې اراده لري. قریش ویل څه پوه سوې؟ حلیس ویل هدي ورسره دي. قریشو وده ته ډېر سخت جواب ورکوي، ویل ته صحرایي یې په دې شیانو نه پوهېږي. حلیس ته قهر ورغلی، ویل یا قریش موږ ستاسې سره پر دې وعده نه ده کړې چې تاسې به د بیت الله څخه هغه کسان منع کوئ کم چې د کعبې شریفې د تعظیم دپاره راځي. آیا هغه کسان د بیت الله څخه منع کیږي چې د بیت الله د تعظیم دپاره راځي؟ هغه راغلي دي چې د کعبې تعظیم وکړي او هدي یې راوستلي دي او تاسې یې منع کوئ. که تاسې دوی پرې نږدئ د دوی او د کعبې په مابین کې ودرېږئ، قسم په الله زه به د حبشانو قبیله پر تاسې راپورته کم او پر تاسې به حمله وکړو. قریش ویل سړی ته صبر وکړه، تلوار مه کوه، پرېږده چې موږ خپل معلومات پوره وکړو. خدای یې آرام کړي، که نه د مسلمانانو د دغه عمرې په سبب د حبشانو او قریشو په مابین کې جنگ او شخړه پېښ سوې وه. بیا نو قریش وویل چې یو بل نفر به ورولېږو. اوس قریش داسې نفر ورلیږي چې هغه د دوی څخه نه وي او خپل نفر په دې سبب نه ورلیږي چې شاید هغه صحیح معلومات را نه وړي بلکې د تعصب څخه کار واخلي او جنگ شروع سي. نو یې عروه ابن مسعود الثقفي ورولېږي. عروه ابن مسعود چې د طائف او بني ثقیف مشر او رئیس دی او په دغه وخت کې مشرک و. دی هم په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و، مګر عروه ابن مسعود ورته وویل زه داسې نه یم لکه دا نور،
هر یو چې معلومات او خبر درته راوړي تاسې یې نه منئ. چاته وایست دروغ وایه، چاته وایست چې ته صحرایي یې نه پوهېږې. نو یې تر خپل تګ د مخه پر قریشو شرطونه کښېښول چې زه چې هر خبر درته راوړم منی بې. قریش ویل ته زموږ د مشرانو او اشرافو څخه یې، ستا خبر منو، ولاړ څه معلومات یې وکړه. ورونو د دې دپاره چې په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه در معلوم سي، دی د هغه دوه نفرو څخه دی چې الله عز وجل په قرآن مجید کې د کفارو پر ژبه ذکر کړی دی چې کفارو به ویل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی کفارو به ویل چې دغه قرآن ولې نه نازلېدی پر یوه نفر د دغه دوو قریو چې دغه دوې قریې مکه مکرمه او طایف دي، چې دغه سړی هم ډېر لوی دی چې په مکه مکرمه کې یې ولید ابن مغیره مقصد و او په طایف کې یې دغه عروه ابن مسعود مقصد و. چې د کفارو د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دغه دوه نفره په دوی کې ډېر معتبره وه. نو ویل که قرآن پر یوه د دغه دوو نازل سوی وای موږ به قبول کړی وای. نو دا په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه وه. نو د ده د دغه لوړې درجې په سبب قریشو وده ته وعده ورکړه چې ستا خبره نه در ردوو. عروه د مسلمانانو پر طرف ورهیسو. اوس عروه غواړي چې وځان ته یقیني معلومات حاصل کړي. هغه د مخه نفر به ولاړه چې بیرته به راغله، صحیح دلایل به نه وه ورسره چې مسلمانان د جنگ دپاره راغلي دي که د عمرې دپاره، صرف خپله رایه او نظر به یې ووایه. نو عروه چې هوښیار سړی و د ځان سره یو تدبیر جوړ کړي چې د هغه په عملي کولو سره د مسلمانانو حقیقت معلومیږي. هغه داسې چې د مسلمانانو سره باید داسې خبرې او حرکتونه وکم چې هغو ته قهر او غضب ورسي. نو که د دغه قهر په حالت کې د مسلمانانو رد او جواب سخت او شدید و نو د جنگ دپاره راغلي دي، او که مسلمانانو د نرمۍ او آرامۍ څخه کار اخیستی نو د عمرې دپاره راغلي دي. اوس نو عروه په دغه نیت ورهیسو چې داسې کار او خبرې باید وکړي چې مسلمانان په قهر کې. نو ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه او ورسره کښېنستی. صحابه کرام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست دي. څرنګه چې عروه ابن مسعود په اسلحه مسلح راغلی او اسلحه یې نه ایسته کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه خپل خاص محافظ یا ساتونکی چې اوس باډیګارد ورته وایي مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې خپل د جنگ لباس دې واغوندي او مسلح دې دلته ولاړ وي، دا هم د احتیاط دپاره. نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه زغره واغوسته، خول یې پر سر کوي، بې له سترګو بل ځای نه معلومیږي او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا ودرېدی. وایي که چیرې عروه ابن مسعود د غدر حرکت وکړي په توره بې وهي. ورونو دغه مغیره ابن شعبه الثقفي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ د دغه عروه ابن مسعود الثقفي وراره دی او عروه یې اکا دی، مګر دغه خپل اکا ونه پیژندی ځکه مغیره زغره او خول اغوستی دی او مخ یې نه لیدل کیږي. اوس نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم راغلی یې چې مکې ته په زور داخل سې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل یا زه اصلا د عمرې دپاره راغلی یم. او تقریبا هغه خبرې یې ورته وکړې چې بدیل ابن ورقا ته یې کړې وې. بیا عروه ورته وایي یا محمد که ته د خپله قومه سره جنګ وکې، آیا تر دغه د مخه تا په عربو کې اورېدلي دي چې یو چا دې پر خپل قوم حمله کړې وي بې له تا څخه؟ او که چیرې ته جنګ هم ورسره وکې، په والله زه ستا پر شاوخوا داسې مخان وینم
چې دوی به تښتي او تا به یوازې پرېږدي. په دغه خبره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی. نور یې صبر نه سوای کولی و عروه ته وایي ته دغه د لات تیر روه، آیا موږ تښتو او دی علیه الصلاة وسلام پرېږدو؟ ورونو، لات د ډبرې بت دی. په ډبره کې شیدې د کومه خوا وي؟ او که هر څوک د ډبرې تیر روي هغه بې عقل دی او بې ځایه امیدونه کوي. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرې مقصد دا و چې ته په دغه امید چې موږ به دی علیه الصلاة وسلام پرېږدو داسې یې لکه د لات تی چې روي. او لات د طائف د خلقو بت و او عروه هم د طائف دی چې په دې خبره کې عروه ته ډېر اهانت او سپکاوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل پرېږده یا ابابکر، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عروه په مقصد پوهېدی چې دی غواړي چې مسلمانان په قهر کړي. عروه ابن مسعود چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ترخه خبره واورېده ویل دا څوک دی؟ خلقو ویل ابوبکر. نو یې ابوبکر ته وکتل او ویل که چیرې زه ستا تر احسان نه وای لاندې ما به ستا جواب در کړی وای. په پخوا کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عروه سره په یوه دیت کې د مال پوره کومک کړی و. نو عروه ویل د هغه احسان په سبب څه نه وایم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عروه په مابین کې خبره په آرامي سره پای ته ورسېده. ورونو، په هغه وختو کې د عربو دا عادت و که به یو چا غوښته چې د ده په حضور هغه مقابل طرف په قهر کې نو به د خبرو په جریان کې د هغه ژره ونیول. اوس عروه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورولي، نو یې لاس ور اوږد کړي غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره ونیسي. اصلا دغه کار د ادب څخه لرې هم دی، سپک کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې خو عروه ابن مسعود چې لاس ور اوږد کړي د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته، توره یې واړول، د تورې په چپه طرف یې عروه ابن مسعود پر لاس وواهه او هغه یې د دې څخه منع کړي چې لاس یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي. او ویل لاس دې د مخه تر دې چې در څخه پرېسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لرې که، لاس دې در ټولوې کې در پرې کم. عروه وبېرېدی ځکه د تورې واری و. ویل دا قهرمن او بدطبیعته څوک دی؟ دا ولې داسې کوي؟ ما غوښته چې خبرې در سره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل ویل نه پیژنې؟ عروه ویل یا. ویل دا ستا وراره مغیره ابن شعبه دی. عروه ابن مسعود ورته ویل ای غادره، ای خائنه، ما ستا بدی پرون در پرېولې. عروه ابن مسعود په دې خبره کې و یوې قصې ته چې د مخه پیښه سوې وه اشاره وکړه چې هغه قصه داسې وه. مغیره ابن شعبه الثقفي چې اوس مسلمان او د مسلمانانو سره دی څنګه مسلمان سو؟ مغیره ابن شعبه د بني مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقوقس ته ورغله. د بني مالک خلق آرام، پاسته او باادبه خلق وه، مګر مغیره شوخ، قهرمن او بې پروا سړی و. نو مغیره د مقوقس سره په خبرو کې د ادب، احترام، خیال او مراعت نه کاوه او هغه نورو په ډېر احترام خبرې کولې. کم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه رارهي کېده نو مقوقس پاچا امر وکړي چې وټولو ته دې انعامونه او سوغاتونه ورکول سي بې له مغیره څخه، ځکه هغه زما احترام نه کاوه و مغیره ته یې شی نه کړي ور. نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو، هدیو، انعامو او سوغاتو سره راووتل بې له مغیره څخه. مغیره ته هم قهر ورغلی چې د ده سره ولې داسې معامله او وضعیت وسو. تر مصر پورې یې سفر وکړي او د هاخوا بې له سوغاته راځي، دا غیر معقوله ده. اوس چې د هاخوا پر لارې رارهي دی د شپې د بني مالک نفر ټول بیده سو. مغیره ابن شعبه چې ویښ دی ور ولاړ سو او هغه نفر یې ټول ووژل.
ټوله 14 نفره وه، هغه یې ټوله ووژل او هغه مالونه چې د هغو سره وه هغه ټول مغیره واخیسته. دا خبر و بني مالک ته ورسېدی چې مغیره د دوی نفر ووژل. نو د بني مالک قبیله ټوله راپورته سوه او د بني ثقیب څخه یې وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي. مګر مغیره د بني ثقیف د اشرافو څخه یو شریف دی، د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعت ډېر زیات کېدی او په دوی کې دا متل و: انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ورور کومک دې کوه که ظالم وي که مظلوم. که څه هم مغیره د 14 نفرو قاتل و، خو قوم یې نه غوښته چې دی و بني مالک ته تسلیم کړي. خبره تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه چې د بني مالک او ثقیب تر مابین لوی جنگ پیښ سي. دواړو قبیلو لښکرې جوړې کړې او د جنگ میدان ته هم سره راووتل. خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی. ویل: یا عروه، ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه یې، ته تر دې هوښیار یې چې جنگ دې وکې. مه دې خپل قوم تباه کوه او مه بني مالک بربادوه. عروه ویل: نو څنګه وکم؟ هغه نفر ویل: زما مشوره دا ده چې و بني مالک ته د دغه 14 نفرو دیت ورکې. نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتي او بني مالک ته د 14 نفرو دیت ورکړي. د بني مالک او بني ثقیب په مابین کې چې کومه شخړه وه هغه پای ته ورسېده. مګر مغیره چې بیا هغه 14 نفره ووژل او د هغو مالونه یې واخیسته، نو مدینې منورې ته ولاړی او مالونه یې هورې ورسره یوړه. هلته یې خپل اسلام اعلان کړي او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: اسلام دی هو صحیح دی، مګر غدر او خیانت دی یا نه قبلو. مال باید بیرته و بني مالک ته ورکول سي. دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنه د لاسه څخه مال ووتی او دی په مدینه منوره کې مسلمان پاته سو. دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه. اوس عروه ابن مسعود هغه خبره وریاده کړه. ویل: ما ستا بدي پرون در پرېوله، یعنی ما خلاص کړې، زه وم چې ته مې د دغه لوی مشکل څخه وساتلې. ستا دپاره مې دیت ورکړي او ته مې اوس پر لاس وهې. مغیره رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل: هذا رسول الله، یعنی هو ستا ټول احسانونه پر ما ستا، هر څه چې وایې هغه صحیح دی، مګر دا رسول الله دی، دلته به لاس نه اوږدوې. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دفاع او ساتنه د اصحاب کرامو حرص و. په دغه وخت کې چې عروه ابن مسعود ناست دی، د لمانځه وخت سو. بلال رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، اذان یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه تازه کولو دپاره ولاړ سو. عروه ابن مسعود ناست دی او ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس تازه کوي، اصحاب کرام پر راټول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوداسه په تازه کولو کې هر عضو یا اندام منځي، یعنی مخ، لاس، پښه، صحابه کرام هغه اوبه په لاسو کې نیسي او بیا یې په خپلو ځانو پورې موږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوله پرېوله او هغه اوبه یې تو کړې. صحابه کرامو هغه اوبه ونیولې او په ځانو پورې یې موږي. عروه په تعجب کې سو چې دا څونه عزت او محبت دی چې دا خلق یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. بیا یې د مسلمانانو لمونځ ولیدی، ټوله په صفو کې منظم ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه دی او ټول مسلمانان یې په یوه تکبیر اطاعت کوي. عروه ابن مسعود په دغونه کفایت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره یې نور بحث او خبرې ونه کړې. بیرته قریشو ته ورغلی او د هغو د مشرانو سره کښېنستی. هغو ویل: وایه څه دې ولیده او څه خیال دې دی؟ عروه ویل: د مخه تر دې چې خپله رایه او نظر درته ووایم، زه و کسرا ته د هغه په پاچاهۍ کې ورغلی یم، قیصر او نجاشي ته د هغو په پاچاهیو کې ورغلی یم. په والله ما یو هم نه دی لیدلی چې په خپله پاچاهي کې دی تر محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو اصحابو کې معزز او محترم وي.
والله ما هیڅ داسې پاچا نه دی لیدلی چې خلق ته داسې محبت ادب او احترام ورسره کوي لکه د محمد اصحاب چې د محمد سره کوي. که بې ناړې توکړې هغه پر مځکه نه لوېدلې بلکې د ده د ملګرو څخه به بیا د یوه په ارغوي کې وې هغه بیا په خپل مخ او پوست پورې موښلې. که بیا یو امر وکړي په ډېره چابکي سره یې هغه د ده امر پر ځای کاوه. که بیا اودس تازه کاوه قریبه وه چې دوی خپل ځانونه د ده د اوداسه پر اوبو ووژني. که بیا خبرې کولې دوی به چپ وه او ده ته یې د ده د عزت په سبب په تیز نظر سره نه کتل. دا څونه عزت او احترام دی ما هیڅوک په دې شکل سره نه دی لیدلی. اوس نو قریش ته وایي اوس نو که چیرې تاسې جنګ ورسره وکړئ هیڅ وخت به و تاسې ته نه کې در تسلیم تر هغو چې د دوی د شمېر پر اندازه نفر ونه وژنې. یعنې بې له وژلو د 1400 نفرو یې نه در تسلیموي. او که بیا دوی په تاسې کې دونه نفر ووژني بیا نو د ژوند څه خوند پاته کیږي. ورونو د دغه جملې په مقصد او معنا پوه سواست. یعنې تر هغو یې نه در تسلیموي چې تاسې د ده ټول ملګري ونه وژنئ او چې تاسې د ده ټول ملګري وژنئ نو د دوی لاسونه خو نه دي تړلي په تاسې کې هم د غونه نفر وژني. نو کم وخت چې په تاسې کې 1400 نفره ووژل سي بیا نو ستاسې په ژوند کې څه خوند پاته کیږي. قریش ورته وویل ستا څه فکر دی؟ عروه ابن مسعود ویل زما نظر دا دی چې صلح ورسره وکړي او صلح به پر دې وي چې 60 کال به عمره نه کوي ځکه تاسې نه غواړئ چې مسلمانان 60 کال مکې مکرمې ته داخل سي. اوس چې د قریشو بې پروا او ناپوهو ځوانانو ولیده چې د دوی مشران د صلح خبرې کوي او د صلح وخواته میل دی نو یې داسې یو عمل او کار وسنجاوه چې د صلح خبرې د بینه یوسي. نو دغو ځوانانو داسې فیصله وکړه چې د شپې به د مسلمانانو و لښکر ته ورننوځو او هلته به داسې کارونه کوو چې جنگ شروع سي. نو واقعا هم د کفارو ځوانانو د دغه فیصلې پر عملي کولو اقدام وکړي او 80 یا 80 نفره د شپې د جبل تنعیم د طرفه پر مسلمانانو راکښته سوه. غواړي چې د مسلمانانو په لښکر ورننوځي خو د مسلمانانو د پیردارانو قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویښ او بیداره دی او د کفارو دغه حرکت ویني. نو یې د مسلمانانو یوه ډله امر کړه چې اسلحه واخلي او دغه نفر د شا د طرفه محاصره کړي او بله ډله د مخ د طرفه ورغله او پر دوی راوګرځېده. دغه 80 نفره یې ټوله ونیول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوستل او هلته قریشو ته خبر ورسېدی چې ستاسې نفر بندیان ونیول سوه. قریشو د خپلو نفرو د خلاصولو دپاره و جنگ ته ځانونه آماده کړه مګر دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه نفر ایله کړي او ویې فرمایل موږ د عمرې دپاره راغلي یو نه د جنگ دپاره پرېږدئ چې موږ خپله عمره وکړو. دلته د قریشو قناعت حاصل سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اراده نه لري ځکه که جنگ مقصد وای دغه 80 نفره چې د ده په لاس کې وه وژلي بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې خبره ډیره اوږده سوه او قریش په خبرو نه قانع کیږي. البته دغه حالت خفه کوونکی دی. دغه ټول تګ او راتګ او خبرې بیا هم نتیجه نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه د قریشو د لښکر مشران ټول عناد او حسد لري د دوی سره خبرې کول فایده نه لري. نو به د مکې مکرمې د مشره سره چې ابو سفیان دی خبرې وکړو. نو یا عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عمر ته مکې ته ولاړ سه او د ابو سفیان سره خبرې وکړه چې موږ د جنگ دپاره نه یو راغلي غواړو چې عمره وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دا درته معلومه ده چې ستا په اصحابو کې پر قریشو تر ما شدید سړی نسته او په مکه مکرمه کې زما د قوم څخه هم څوک نه دي پاته چې زما دفاع وکړي. نو که ته غواړې چې یو څوک مکې مکرمې ته ولېږې داسې څوک ولېږه چې هغه هلته د ساتنې نفر ولري
رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا به څوک وي؟ ویل عثمان ابن عفان ولېږه، ځکه عثمان د بني امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. عثمان هلته قوم لري، هغه یې ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دغه نظر قانع سو او عثمان رضی الله تعالی عنه یې و قریشو ته ورولېږي. ویل ورسه او ورته ووایه چې موږ د جنګ دپاره نه یو راغلي، بلکې زموږ مقصد عمره ده، او دوی و اسلام ته راوبوله. عثمان رضی الله تعالی عنه یې په دې سره هم امر کوي چې هغه نر مؤمنان او ښځې مؤمنانې چې په مکه مکرمه کې دي هغو ته ورسه او د فتح زیری پر وکړه، او په دې خبر که چې الله عز وجل خپل دین په مکه مکرمه کې تر داسې اندازې غالبه کوي چې په مکه کې به هیڅوک خپل ایمان نه پټوي. عثمان رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو، څو په بلدح کې د قریشو پر یوه ډله ورغلی. هغو ورته ویل چیرې ځې؟ ده ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغسې کار دپاره رالیږلی یم. هغو ویل صحیح ده، خپل کار ته دې ورځه. د قریشو د جملې څخه ابان ابن سعید ابن العاص ورته راولاړ سو. د ده یې ښه استقبال وکړي او بیا یې خپل آس ځین کړي. عثمان رضی الله تعالی عنه یې پر آس ورسره سپور کړي څو مکې مکرمې ته یې ورساوه. عثمان رضی الله تعالی عنه خپل پیغام د قریشو و مشرانو ته ورساوه. کم وخت چې عثمان رضی الله تعالی عنه د خپلو کارو څخه فارغه سو، نو قریشو ورته وویل که ته غواړې چې طواف وکړې وکړه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل یا والله هیڅ کله به تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه طواف ونه کم. ابو سفیان و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل ته به دلې پاته کېږې، تا ته د وتلو اجازه نسته. نو عثمان رضی الله تعالی عنه داسې سو لکه بندي. خو شاید کفارو دی په دې سبب د تلو څخه منع کړی وي چې قریش په خپل مابین کې په دغه موضوع کې پوره مشوره وکړي او بیا خپل جواب د عثمان رضی الله تعالی عنه په لاس ولیږي. په هر صورت عثمان رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې ډېر وځنډېدی او هلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبر ورسېدی چې عثمان وژل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبر واورېدی چې د ده علیه الصلاة وسلام قاصد ووژل سو، نو یې فکر وکړي چې خبره و جنګ ته ورسېده. خپل اصحاب کرام یې امر کړه چې د ده علیه الصلاة وسلام سره بیعت وکړي، او بیعت پر دی و که چیرې جنګ شروع سي تاسې به نه تښتئ. بیعت شروع سو. اصحاب کرام په شوق سره بیعت کوي چې په جنګ کې نه تښتو، او یوې ډلې خو بیا پر مرګ بیعت ورسره وکړي. اول هغه څوک چې بیعت یې وکړي هغه ابو سنان الاسدي رضی الله تعالی عنه. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هغه تیز او چابک نفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی دی زموږ په پیادهو کې تر ټولو بهتر دی. 3 واره پر مرګ بیعت وکړي، یو وار د بیعت په شروع کې، بیا د بیعت په مابین کې، او 3م وار د بیعت په آخره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر یوې درختې لاندې ناست و او صحابه کرامو بیعت ورسره کاوه. یو نفر ورتلی رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته به لاس ورکاوه او بیعت به ورسره کاوه. نو ټول هغه صحابه کرامو چې په حدیبیه کې اشتراک کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. 1400 نفرو بې له یوه نفره څخه چې هغه جد بن قیس منافق و. دغه منافق به د اوښانو تر شا ځان د دې دپاره پټاوه چې بیعت ونه کړي. یو د صحابه کرامو څخه وایي ما جد بن قیس ولیدی چې په اوښانو کې ګرځېدی او ځان یې پټاوه چې بیعت ونه کړي، او ده یو سور اوښ درلودی چې د هغه تر شا پټ و. کم وخت چې ټول بیعت خلاص و او عثمان رضی الله تعالی عنه په دغه بیعت کې نو موجود، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپه لاس پر خپل راسته لاس کښېښاوه او ویل زما دغه لاس د عثمان د طرفه څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وکالت د خپل ځان سره بیعت وکړي.
بیا نو صحابه کرام وویل والله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپه لاس زموږ د ټولو تر راسته لاسو فضیلت لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپه لاس د عثمان رضی الله تعالی عنه د لاس پر ځای استعمال کوي. کوم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی چې هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر باطل او غلط و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې و اصحاب کرامو ته هغه لوی زیری ورکړي او ویې فرمایل والله هغه څوک چې زما سره تر دغه درخته لاندې بیعت کړی دی هغه و اور ته نه داخلیږي بې له خاونده څخه د هغه سره اوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندی او ور معلوم و فقط دغه یو نفر و جنت ته نه داخلیږي، نور تاسې ټوله و جنت ته ځئ. ورونو دا هغه بیعت دی چې د دغه بیعت په متعلق په قرآن مجید کې آیاتونه نازل سوي دي. الله عز وجل د سورة الفتح په 10 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، یعنی بېشکه هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي او د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربیره یا د پاسه دی. او بیا هم الله عز وجل د سورة الفتح په 13 نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، یعنی خامخا الله جل جلاله د هغه مؤمنانو څخه په هغه وخت کې خوښ او راضي سوی دی چې ستا سره یې تر درخته لاندې بیعت کاوه. دا د دغو اصحاب کرامو فضیلت دی چې الله جل جلاله خپل رضا د قرآن مجید په آیاتو سره ځینې ښکاره کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی دی. او دغه بیعت ته بیعت الشجره او بیعت الرضوان ویل کیږي. څوک وایي چې دغه بیعت پر مرګ و او څوک وایي چې دغه بیعت پر دی و چې د جنګ څخه به نه تښتي. او دغه درخته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر وخته پورې ولاړه وه او بیا عمر رضی الله تعالی عنه د هغې په قطعه کولو یا پرې کولو امر وکړ. دا د دې دپاره ویل چې خلق د دغه درختې په سبب مشرکان نسی، یعنی بیا به خلق راځي د دغه درختې عبادت به کوي لکه چې نن ورځ په ځینو ملکو کې و دغه ته ورته کارونه کیږي. کم وخت چې قریشو ته خبر ورسېدی چې مسلمانانو پر مرګ بیعت وکړي پوه سوه چې موضوع و خطرناکه مرحلې ته ورسېده او د جنګ څخه وبېرېده. نو یې ډېر ژر سهیل ابن عمرو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلح کولو دپاره ورولېږي او پر سهیل یې دا تاکید وکړي چې صلح به پر دې ورسره کوي چې 100 کال به ځي، ځکه چې بیا عرب ونه وایي چې مسلمانان په زور مکې مکرمې ته ننوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیده چې سهیل وررهیدی ویې پیژندی او ویې فرمایل سهیل سهل الله لکم امرکم، یعنی الله جل جلاله دا موضوع درته آسانه کړه. قریشو د صلح اراده کړې ده ځکه سهیل په قریشو کې د خبرو سړی و. قریشو چې به هر وخت غوښته چې یو موضوع د خبرو د لارې فیصله کړي نو بیا سهیل ورلېږي لکه وزیر خارجه، او هغه نور یې جنگ غوښتی لکه د وزارت دفاع نفر. دغه سهیل فقط د صلح دپاره لیږل کېدی. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ولیدی نو یې وفرمایل الله جل جلاله آسانتیا درته راوسته. خیر سهیل راغلی کښېنستی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډېرې اوږدې خبرې وکړې او بیا د دوی په مابین کې د صلح پر مادو اتفاق وسو چې هغه په داسې ډول سره وه. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 100 کال بیرته ځي او مکې مکرمې ته به نه داخلیږي او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمرې دپاره راسي او مکې مکرمې ته فقط د 3 شپو دپاره داخل سي، په دې شرط چې مسلمانان به و مکې مکرمې ته هیڅ قسم اسلحه نه ورسره راوړي بې له تورو څخه چې هغه به هم په پوشو کې وي
او قریش به هیڅ قسم تعارض او تیری نه پر کوي. دا ماده فقط د عمرې په متعلق وه. دوهم، دغه د جنگ او د دشمنۍ حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د 10 کلو دپاره ختمیږي. یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي چې خلق ټول په امان سي، نه به جنگ وي نه پر قافلو حملې، هیڅ قسم تعرض او تجاوز به نه وي. دریم، هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو بې اجازې و مدینې منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة والسلام به بیرته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو، د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته راغلی، هغه نفر بیرته و مسلمانانو ته نور کول کیږي، چې دا پر مسلمانانو هغه ډیر دروند شرط و، ځکه داسې معلومېده چې کفار پر مسلمانانو فضیلت او لوړوالی لري. ولې د کفارو څخه راغلی مسلمان بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او د مسلمانانو نفر و مسلمانانو ته نه ورکول کیږي؟ نو په ښکاره داسې معلومېده لکه کفار چې په دې صلح کې لوړ او کامیابه وي. څلورم، هر څوک یا هره قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي، کولی سي. او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي، کولی سي. د دغه صلح په وخت کې د خزاعه د قبیلې مشران او د بنو بکر د قبیلې مشران موجود وه. د خزاعه مشرانو وویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف کې یو، او د بنو بکر مشرانو بیا وویل چې موږ د قریشو په طرف کې یو. او د دغه قبیلو په دغه طرفو کې داخلېدل او شاملېدل بیا په وروسته کې د مکې مکرمې د فتحې سبب وګرځېده. او دغه صلح هم د دغه قبیلو په سبب ماته سوه، ځکه بنو بکر چې د قریشو په طرف کې وه پر خزاعه چې د مسلمانانو په طرف کې وه تجاوز او تیری وکړي، چې د هغه مفصل بیان به بیا پر هغه خپل وخت درته وکم ان شاء الله تعالی. نو دغه قبیلې په دغه وخت کې په دغه حلف او اتفاق کې شامل سوې، او د صلح په شرطو کې دا هم ولیکل سوه. هر قبیله چې د هر چا په طرف کې شامل سوه، دغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي. هر تیری او تجاوز چې پر هغه قبیله وسي، هغه د دغه ټول عقد او اتفاق ماتېدل دي. بیا نو ټول عقد لغوه او قابل د عمل نه دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عهد هغه وخت د قریشو سره باطل وبلی چې قریشو دغه عهد د بنو بکر په کومک کولو سره مات کړي. د دغه خبرو په مقصد به هغه وخت پوه سئ چې د عهد د ماتېدو قصه واورئ، او بیا به در معلومه سي چې دغه عقد او صلح قریشو ماته کړه. کم وخت چې د صلح پر ټولو مادو او بندو په پوره تفصیل او ښکاره شرطو سره اتفاق وسو، نو یې د دغه صلح په لیکلو شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او ویل دغه صلح ولیکه. نو د دغه صلح لیکونکی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی، او د دغه صلح شاهدان څو نفره مسلمانان او څو نفره کفار وه. د مسلمانانو د طرفه د صلح شاهدان ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی چې د صلح لیکونکی هم و، محمد ابن مسلمه او څو نفره نور وه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د کفارو د طرفه د دغه صلح شاهدان سهیل ابن عمر، حلیس ابن عبدالعزا او څو نفره نور وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلی رضی الله تعالی عنه ته وویل ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل د اوله څخه مخالفت شروع کړي، ویل رحمان موږ نه پیژنو، داسې ولیکه بسمک اللهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې دغسې ولیکه. بیا یې ورته وویل ولیکه دا هغه بیان دی چې پر هغه باندې محمد رسول الله او سهیل ابن عمر صلح وکړ. دلته بیا سهیل اعتراض وکړي، ویل والله که موږ په دې پوه سو چې ته رسول الله یې، موږ به ته د بیت الله څخه نه وای منع کړی
او نه به مو جنګ در سره کولی، بلکې ولیکه محمد ابن عبدالله، داسې مه لیکه چې محمد رسول الله، ځکه زه دغه لفظ نه منم. مسلمانان د دغه خبرو څخه په تنګ سوه، قهر او غصه یې زیات سوه. مسلمانان اصلا د دغه صلح څخه ناراضه وه. مسلمانان په دې نه وه خوښ چې داسې صلح دې وسي چې دوی د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي او عمره کولو ته دې نه پرېږدي. او اوس پر هغه سربیره د کفارو د طرفه دغه سختي او دغه عناد ورسره کیږي. د مسلمانانو قهر زیاتېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، که څه هم تاسې مې نه ومنئ. او علی رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې محمد ابن عبدالله ولیکه او د رسول الله جمله پاکه که. علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله د جملې د پاکولو څخه انکار وکړي، ویل والله دغه جمله به نه کم پاکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه جمله کمه ده. هغه جمله یې وروښول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د رسول الله جمله پاکه کړه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح مقصد و. اوس چې د صلحنامې څخه فقط دغه جملې ولیکل سوې بسمک اللهم، دا هغه عهد دی چې د محمد ابن عبدالله او سهیل ابن عمر په مابین کې پر هغه اتفاق وسو. په دغه وخت کې چې د عهد په لیکلو شروع سوې ده، تر خیمې د باندې چغې او نارې جوړې سوې. مسلمانان د معلومات دپاره تر خیمې د باندې ورووته. که ګوري چې د مکې مکرمې د مسلمانانو څخه یو نفر چې په زنځیرانو هم تړلی دی، د هغه زنځیرانو سره راتښتېدلی دی. دا یې اورېدلي وه چې د مسلمانانو لښکر دلته نږدې راغلی دی، نو یې دا قصد کړی و چې مسلمانانو ته پناه وروړي. دغه راتښتېدلی نفر څوک و؟ دا ابو جندل و چې د دغه سهیل ابن عمر چې دغه اوس صلح نیوشته کوي زوی دی. او اتفاق هم داسې و چې کم مسلمان د مکې مکرمې څخه مسلمانانو ته ورځي، هغه باید بیرته کفارو ته په لاس ورکول سي. اوس ابو جندل راغلی او وایي یا رسول الله زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستاسو لطفا فتا واړوه. اوس ابو جندل راغلی او وایي یا رسول الله زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستا سره مدینې ته ځم. دلته نو سهیل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنې زما زوی به بیرته ما ته راکوې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله موږ خو تر اوسه لا صلح نه ده لیکلې، فقط شروع په سوې ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل په لاس ورکول کیږي که یا؟ پر صلح اتفاق سوی دی خو تر اوسه نیوشته سوی نه ده. سهیل وویل آیا خبرې او د خولې اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نیوشته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو د خولې اتفاق کافي دی او بس دی. زوی دې در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لښکر ته یې ورولي چې دلته نږدې پروت دی او دوی د صلح د نیوشته کولو دپاره بیرته راسي. د ابو جندل هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دی دې بیرته د کفارو په لاس ورکړي، ځکه دی مهاجر راغلی دی او اوس دې بیرته کفار بیایي او څوک دې نظم را وګرځوي. په تعجب کې سو او نارې وهي یا معشر المسلمین ایا بیرته و کفارو ته بیول کېږم؟ هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف راکوي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا جندل صبر وکړه او بدله د الله جل جلاله څخه وغواړه. بېشکه چې الله جل جلاله به تا او ستا ضعیفه ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړې ده او پر دغه مو عهد ورسره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولی. د ابو جندل بیا هم وزړه ته نه لویږي، څنګه یې پرېږدي چې کفار یې بوځي؟ بیا یې نارې شروع کړې، ویل ما و دوی ته مور پرېږدي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. دلته نو
مسلمانانو ژړل، وای دا څونه ذلت دی، څونه کښتوالی او بېوسي ده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات سو، دننه په زړو کې سوځل کیږي. او دغه صلح چې وسوه ډېره بده او د ذلت صلح یې بلل، دا یې د ځانو دپاره ذلت باله او په دې صلح نه وه خوښ، نو یې ژړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنه د ابو جندل وڅنګ یا بغل ته رهي دی. توره و ابو جندل ته ورنږدې کي او ورته وایي یا ابا جندل، مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې ده لکه د سپي، یعنی د مشرک وینه قیمت او اهمیت نه لري. او بیا توره ورنږدې کي. وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه توره واخلي او خپل پلار ووژني، مګر ده دا کار ونه کوي. ورونو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې په خپله سهیل نه وژي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنه یې د هغه د مرګ دپاره تشویقاوه؟ جواب: ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په خپله په صلح کې داخل و او ابو جندل رضی الله تعالی عنه د دې صلح څخه د باندې دی، ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشرۍ تابع نه دی. نو ځکه علمای کرام وایي کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نه وي هغه کارونه کولی سي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نسي کولی. هر څوک چې د یوه جماعت عضو وګرځېده هغه د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی، مګر کم فرد چې په جماعت کې نه وي داخل سوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دغسې فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو، اتفاقیو او عهدو نه وي مکلف. نو ځکه ابو جندل کولی سوای چې سهیل ووژني، مګر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف و، نسوای کولی چې سهیل ووژني. په هر صورت دا یوه فقهي مسله وه. نو ابو جندل یې بوتی او عمر رضی الله تعالی عنه وایي ابو جندل دا نه کړه خوښه چې پلار ووژني، که نه ده کولی سوای چې توره واخلي او سهیل ووژني او مسؤل هم نه و، ځکه دی د مسلمانانو په جماعت کې نه و داخل. سهیل چې ابو جندل د کفارو تر لښکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشته سوه. اوس نو قریش د مسلمانانو د بارېدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړه چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نه و راکړی چې موږ به کعبې شریفې ته ورځو او طواف به پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې مسلمانان کعبې شریفې ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچني کوي، او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه خوب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وریاد کړي او ویل تا موږ ته خبر را کړی و چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف به پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو یا عمر، مګر ما درته ویلي و چې سږ کال به ورځو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا داسې دې نه و راته ویلي. خیر، مسلمانان ډېر خفه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنه غوښته چې یو څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته رانقل کم چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي، چې و دغسې حدیث ته چې امام بخاري او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې رانقل کړی وي، حدیث متفق علیه وایي. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ما ورته وویل یا رسول الله آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل
آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا زموږ وژل سوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل نو ولې موږ په خپل دین کې و دوی ته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، د خپل رب نافرمانی نه کوم او هغه زما ناصر او مددګاره دی. عمر رضی الله تعالی عنه وویل آیا تا موږ ته نه ویلي چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، مګر ما درته ویلي وه چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم وفرمایل بېشکه چې ته به ورځې او طواف به پر کوې، یعنې زما وینا حق ده خو وخت یې نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لکه داسې جواب چې غواړي چې ډېر مطمئن سي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه پوښتنې ځینې وکړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې کړې وې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې واقعا صدیق و داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په چپ کړي. ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی، د خپل رب نافرمانی نه کوي او الله یې هیڅکله نه ضایع کوي. څه وخت نو تېر سوی چې سورة الفتح نازل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه وغوښتی او د سورة الفتح آیاتونه یې ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یې یادول. آیا دغه صلح د حدیبیې فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشحاله سو. رواه البخاري و مسلم. اوس چې خبره خلاصه او فیصله سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړه چې هدي حلالې کړئ، سرونه وخروئ او احرام خلاص کړئ. مګر د صحابه کرامو څخه یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو. د اول وار دپاره مسلمانان د ده علیه الصلاة وسلام نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړه چې ځانونه حلال کړي، یعنی د احرام د حالته څخه ووځي. مګر صحابه کرام یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصېدو سره امر کړه، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار د سرو په خرولو د احرام په خلاصولو امر کړه، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پرېښول او خیمې ته ننوتی او دا بیره ورسره ده چې د ده علیه الصلاة وسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمه رضی الله عنها ملګرې وه و هغې ته وویل خلقو زما د امر اطاعت ونه کوي او بیریږم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو، ځینې وختونه د ښځو سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نورو سره هغه فکر او حل نه وي موجود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا رسول الله ته ور ووځه او هیچا ته هیڅ مه وایه، خپله حد یې حلاله که او سرخروونکی راوغواړه چې ستا سر در وخروي. کم وخت چې ستا اصحاب تا وویني چې ځان دې د احرامه څخه خلاص کړي، دوی ته هم بې له متابعته بل شی نه پاته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمې څخه راووتی و هیچا ته یې هیڅ ونه ویل، خپله حد یې حلاله کړه او سرخروونکی یې راوغوښتی، د ده علیه الصلاة وسلام سر یې ور وخراوه. صحابه کرامو چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي نو پوه سوه چې خبره خلاصه سوه، عمره نسته. دوی هم ولاړ سوه، خپلې هدیې یې حلالې کړې او د سرو په خرولو یې شروع وکړه. ځینې د ځینو نورو سرونه ورخروي، مګر څرنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې وه، د خرولو په وخت کې یې یو د بل سرونه ور زخمي کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو وریښتان کوچني کړي دي، یعنې خرول یې نه دي،
بلکې غچې کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه یې خرولي دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچې کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. صحابه کرامو بیا وویل او هغه کسان چې غچې کوي یا رسول الله. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. اصحاب کرامو بیا وویل او هغه کسان چې غچې کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو او پر هغو کسانو چې غچې کوي. نو یې په غچې کولو هم اجازه وکړه. ورونو د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سورة الفتح نازل سو. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی بېشکه چې موږ فتح او بری در کړی دی تا ته ښکاره او روښانه بری. ورونو د حدیبیې صلح که څه هم په ښکاره او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي، په اول او سطحي نظر د دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله مادې د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې د دغه صلح د ښکاره تورو په لیدلو ډېر ناراضه وه. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو د دغه 1400 سر قربانونکي لښکر په مخ کې قریش او د هغو طرفداران هیڅ اهمیت نه لري. دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولې په توره نسي حل، مګر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نظر و هغه نتیجو ته متوجه و چې د نورو د سترګو څخه پټې او نهامې وې، او بل دا چې الله جل جلاله د ده علیه الصلاة وسلام سینه د ډېرو سختو پیښو د تحمل او زغملو دپاره خلاصه کړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې مثله توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل، او اصحاب کرامو ته به ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي. د حدیبیې صلح ولې فتح وبلل سوه؟ حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله دا فتح او بری دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم به وفرمیل هو دا لوی بری دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریشو لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړه سوه. مسلمانان و دعوت او خپلو نورو دشمنانو ته فارغه سوه چې دغه په خپله د مکې مکرمې د فتح سبب سو. د حدیبیې تر صلح وروسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسېدی، د مکې مکرمې څخه مسلمانو ښځو و مدینې منورې ته هجرت وکړي چې په هغو کې یوه هم ام کلثوم بنت عقبه وه. عقبه خو پیژني، هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شایه د سجدې په وخت کې د اوښ کلمې ورکښېښولې. نو د دغه ښځو مشرک اقربا په دوی پسې راغله، ویل دغه ښځې باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیې کې وسو بیرته موږ ته راکول سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل سوې وه پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی و تا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وي بیرته به موږ ته راکوې. په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل سوی و، نو په دغه ماده کې اساساً ښځې داخلي نه وې. او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول هم نازل سو چې د سورة الممتحنه په 10 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. یعنی ای مؤمنانو کوم وخت چې تاسې ته مؤمنې ښځې په هجرت سره راسې نو تاسې دوی امتحان کوي
الله د دوی په ایمان ښه عالم دی، یعنی د زړو حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی، مګر په ښکاره او ظاهره سره تاسې د هغو ښځو پوره تحقیق او معلومات کوئ چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دی؟ کمې دنیوي یا نفساني ګټې خو بیا په نظر کې نه وي نیولي. او بیا که تاسې په دې پوه سواست چې دوی مؤمنانې دي، بیا یې نو بیرته و کفارو ته په لاس مور کوئ. نه دغه مؤمنې ښځې هغه کفارو ته حلالې دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو ښځو ته حلال دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوو سببو سره مؤمنې مهاجرې ښځې بیرته د کفارو په لاس نه ورکولې، ځکه یو خو دوی په هغه عهد او معاهده کې نه وې داخلې، او بل د الله جل جلاله صریح حکم و. او د دغه آیات شریف په آخره کې الله عز وجل فرمایي ولا تمسکو بعصم الکوافر، او کافرانې ښځې په خپل نکاح کې مه ساتئ. نو مسلمانانو هغه خپلې کافرې ښځې د دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ خپلې دوې مشرکې ښځې طلاق کړې، چې یوه یې معاویه په نکاح کړه او بله یې صفوان ابن امیه په نکاح کړه. ورونو، اوس به د حدیبیې پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تبصره وکړو، یا په بل عبارت یو څه به پر وغږېږو. که موږ د حدیبیې صلح او د هغې مادې په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه سو، بې له شکه دغه صلح د مسلمانانو دپاره لو او عظیمه فتحه ده، ځکه تر دغه د مخه قریشو د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نه کاوه، بلکې د دوی مقصد او هدف دا و چې د مسلمانانو شان او شوکت، عزت او حیثیت د بینه یوسي، او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني. قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځېده. هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبرې د خلقو تر غوږو پورې ورسېږي، ځکه په جزیرة العرب کې دیني مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی و، او اوس د دوی د طرفه فقط و صلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف و، او د دې دا معنا وه چې قریش د دوی د مقابلې څخه عاجزه سوه. دا خو فقط د صلح په متعلق خبرې وې، او اوس راسئ د صلح و مادو ته. که موږ د صلح څلرمه ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې وه: هر څوک یا هره قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي، کولی سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي، کولی سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دیني زعامت او دنیوي ریاست هیر کړي. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بې له خپله ځانه څخه. نور نو که ټوله خلق او پاته جزیرة العرب په اسلام کې داخل سي، دا و قریشو ته اهمیت نه لري، او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي که به یو څوک د هر ځای چې به و او د هرې قبیلې څخه چې به و مسلمان سو، دوی به هغه بندي کاوه او واهه. او نن ورځ وایي موږ په هیچا کار نه لرو. آیا دغه د قریشو ناکامي نه ده او د مسلمانانو دپاره ښکاره فتحه نه ده؟ تاسې پوهیږئ هغه وینه بهونکي او وژونکي جنګونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده، په هغه جنګو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وژل نه، او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبوره کړي چې اسلام ته داخل سي، بلکې د هغو جنګو څخه د مسلمانانو یوازنی هدف دا و چې و خلقو ته دې په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول سي. که څوک غواړي چې مسلمان سي، مسلمان دي سي، او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاته سي، پاته دي سي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الکهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي: فمن شاء فلیؤمن
ومن شاء فلیکفر. خو د خلقو او د دوی د ارادې په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي. او اوس د دغه څلورمې مادې په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیاتو سره حاصل سو چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیابه جنګو هم لاسته نه وای راغلی او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابي لاسته راوړه. تاسې پوهیږئ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3,000 نفرو نه زیاتېدی، خو د 2 کلو په جریان کې د مکې مکرمې په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10,000 نفره و. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل سوې وه: دوهم، دغه د جنگ او د دشمنۍ حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا به د 10 کلو دپاره ختمیږي، یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپله د مسلمانانو د ښکاره کامیابۍ دوهم جز سو، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه ده کړې. دغه جنګونه هم د قریشو د طرفه شروع سوه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بدؤوکم اول مره. مګر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټوله د دې دپاره وې چې قریش د هغه غفلته څخه راویښ سي او د الله عز وجل د لارې څخه د خلقو منع کول پرېږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابري ژوند وکړي. هره ډله د خپل هدف او مقصد دپاره مشغوله وي. او اوس چې د 10 کلو دپاره جنگ پرېښول سو، هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلقو منع کول پای ته ورسېده چې دا په خپله د هغه چا دپاره چې اول یې جنگ شروع کړی و ناکامي، ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهدې اوله ماده ده چې هغه داسې وه: رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 100 کال بیرته ځي او مکې مکرمې ته به نه داخلیږي او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمرې دپاره راسي او مکې مکرمې ته داخل سي. دا ماده د هغه څه دپاره انتها سوه چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول، چې دا په خپله د قریشو دپاره ناکامي ده. 6 کاله کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع وه او اوس په دغه ماده کې د قریشو دپاره د زړه د ښه کېدو خبره دا ده چې مسلمانان یې فقط د 1 کال دپاره د مسجد الحرام څخه منع کړ. اوس نو قریشو د دغه صلح په 3 مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي او د هغه په مقابل کې په 1 ماده کې د ځان دپاره امتیاز واخیستی چې هغه 3مه ماده وه. او داسې وه: هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو بې اجازې و مدینې منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة وسلام به بیرته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته راغلی، هغه نفر بیرته و مسلمانانو ته نه ورکول کیږي. دا د قریشو امتیاز دی. مګر تاسې و دغه امتیاز ته وګورئ، دا یو پوچ او بې فایدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نسته چې هغه دې مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا معلومه خبره ده. یو مسلمان چې تر څو مسلمان وي هیڅکله د الله، رسول الله او د اسلام د شعار څخه نه تښتي، مګر هغه وخت دا تښتي چې په ظاهره او په زړه کې مرتد سي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد سو، بیا نو مسلمانان و هغه ته ضرورت نه لري او د دغسې چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دی چې هلته پاته وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغه ته اشاره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي: هر هغه څوک چې زموږ څخه و دوی ته ورسي هغه الله را څخه لرې کوي. رواه مسلم. مګر هر هغه څوک چې د اهل مکې څخه مسلمان سي، که څه هم د دوی د هجرت لار مدینې منورې ته نه ده خلاصه، یعنی د هغه صلح په سبب مدینې منورې ته هجرت نسي کولای، خو د الله جل جلاله ځکه پراخه ده. آیا هغه وخت
چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه خبر، د حبشې مځکه د مسلمانانو دپاره نه وه پراخه، او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاته حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي او که د دوی څخه موږ ته څوک راغله، الله عز وجل به هغو لره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي. رواه مسلم. اوس نو دغه درېیمه ماده که څه هم په ظاهره سره د قریشو عزت پکښې و، خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او وارخطایي دلالت کوي، او د دوی هغه ډېره بیره د دوی د بدپرستۍ پر دین او د دوی پر ټولنه ښکاره کوي، لکه دوی چې دا حس کړې وه چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی، نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې دپاره دغسې اقدام وکړو. مګر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا قبوله کړه، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریشو ته ور وتښتي هغه دې بیرته مسلمانانو ته نه ورکول کېږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودی او پر خپل دین د دغسې شرطو څخه نه بیرېدی. دا د دغه صلح د مادو حقیقت و، مګر هلته په ښکاره سره دوه شیه وه چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا سو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلي وه چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو. نو اوس څه پېښه سوه چې نه هلته ورغلو او نه مو طواف پر وکړو. دوهم، دا معلومه خبره ده چې دی رسول الله دی او دی پر حق دی او الله جل جلاله د ده د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده. نو اوس څه پېښه ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې و هغو ته امتیازات ورکوي. دغه دوه شیه په مسلمانانو کې د شک، وسوسې او بېځایه ګمانو سبب وګرځېده او د مسلمانانو احساسات یې ورزخمي کول، تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالبه سو او دې ته یې نه پرېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي. او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې د دغه غم تر تاثیر ډېر لاندې و هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل دی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو داسې ده. او بیا ده ویل آیا زموږ وژل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وژل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل نو موږ ولې په خپل دین کې ورته کښته کېږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابن الخطاب زه رسول الله یم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومک کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل آیا تا موږ ته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما درته ویلي وه، مګر ما درته وویل چې سږ کال. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا دا دې نه وراته ویلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کړې وې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وه. خو دغه یوه خبره یې پر زیاته کړه یا عمر تر مرګه پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رضا ورسره ځه، په والله هغه پر حق دی. او بیا د سورة الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او دغه آیات یې ورته تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشحاله سو او لاړی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه خپلو کړو ډېر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنه وایي د دغه کړو په سبب مې ډېر ښه کارونه کول،
د هغې ورځې د خبرو د بیرې څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفلي لمنځونه کوم، مریان آزادوم، د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو، د حدیبیې د صلح په آخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کو، ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسېدی، په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړي د هغو کسانو څخه چې وده ته یې عذابونه ورکول ځان خلاص کړي، چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه و. ابو بصیر د ثقیف د قبیلې څخه و او د قریشو حلیف و. دی چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی، د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته مهاجر ورغلی. دغه ټوله لار یې پیاده ووهل، خو د قریشو 2 نفره تر شا په پسې وه، غواړي چې بیرته یې بوځي. مګر ابو بصیر مدینې منورې ته ځینې ورسېد او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل یا رسول الله، مهاجر درته راغلی یم. فورا هغه د کفارو 2 نفره پسې راورسېده او ویل یا محمد، هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده، لکه څرنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي، دی به بیرته موږ ته راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو، واخلئ بویه ځئ. هغو ابو بصیر کش کوي او بیرته یې رهي کوي. ابو بصیر نارې وهي چې څنګه مې کفارو ته په لاس ورکوئ، ما دغه ټوله لار پر پښو ووهل او هجرت مې راوکئ او تاسې مې بیرته ورتسلیموئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل یا ابا بصیر، قریبه ده چې الله جل جلاله به تا او ستا ملګرو ته د نجات لار پیدا کړي. ابو بصیر مجبوره سو د هغه 2 نفرو سره رهي سو و مدینې منورې ته نږدې د ذوالحلیفه سره چې اوس آبار علي ورته ویل کیږي، هغه 2 نفره کښېنسته چې ځانونه هوسا کړي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره وه. بندي یې هم ورسره دی. ابو بصیر و هغه 1 نفر ته وایي فلانیه، په والله دغه ستا توره ډېره ښه رامعلومېږي. هغه ویل هو والله دا ډېره ښه توره ده او ما 2 واره امتحان کړې ده. ابو بصیر ویل ته راښکاره که چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره یې واخیسته او هغه یې ووژي. دا بل په ځغستا سو، هغه ځغلي، ابو بصیر توره په لاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني، چیرې ځینې ولاړ سي، ټوله دښتې، خو هغه نږدې ځای مدینه منوره وه. نو یې مخ د مدینې منورې پر طرف ونیوی. مشرک ځغلي، ابو بصیر توره په لاس تر شا په پسې دی. هغه ځغلي، دی یې نه پسې پرېږدي، د ډېرې تیزۍ څخه یې دوړې ولاړېږي، دوړه په پسې ده. کم وخت چې کافر مدینې منورې ته ورسېدی، مخامخ پر مسجد ورهیدی او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دوړو سپېره ولیدی او سا په اوږو شړي، ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي نارې کړه والله زما ملګری ووژل سو او اوس ما هم وژنې. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله، الله جل جلاله ستا ذمه خلاصه کړه، تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې و په هغه دې وفا وکړه او تا بیرته زه و دوی ته ور واستولم. هغه چې پر تا وه هغه دې وکړه، اوس ته په ما کار نه لرې. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو، ما په لاس ورکړې او تا ځان خلاص کړي. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، بیرته را تسلیم که لکه څرنګه چې وعده مو سره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما دا کار وکړي، خو ستاسې څخه بیرته ولاړئ، ما خپله ذمه خلاصه کړه. کافر بې جوابه سو او ابو بصیر یې پرېښاوه. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله، پرېمږده چې په مدینه منوره کې واوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل یا که په مدینه منوره کې واوسېدې، معنا ما عقد مات کړي. ابو بصیر ویل نو مې پرېږده چې هر چیرې زما خوښه وي هلته ولاړ سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زما ستا سره کار نسته، هر چیرې چې ځې ولاړ سه، ته آزاد یې او زما تر امر نه یې لاندې.
ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او توره ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلقو کې نشر هم سوه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل افسوس دې وي ده لره د جنگ اور یې بلاوه که د ده سره نفر وای. دا اشاره وه چې یا ابا بصیر د کفارو و تکلیف ورکولو ته دوام ورکه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکې مکرمې ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې یوه غرنۍ منطقه ده او په دغه غرو کې درختې او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د ده خبر و هغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې وه او مدینې منورې ته یې هجرت نه سوای کولی. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه یې پرېښول او هجرت یې وکړي هغه ابو جندل و، مګر مدینې منورې ته نه ولاړی ځکه دی پوهېدی چې بیرته مې کفارو ته په لاس ورکوي. نو عیس ته ولاړی، هغه عیس چې غرنۍ منطقه وه او غارونه پکښې وه. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حملې هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه او د هغه صلح په سبب یې مدینې منورې ته هجرت نه سوای کولی هغو هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوي مهاجر مسلمانان د مدینې منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې 80 نفره مسلمانان سره یو ځای سوه. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حملې کوي. قریشو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولیږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسې په مابین کې دی څه سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه پر خپله وعده یم. قریشو ویل ابو بصیر او د هغه ملګري څه کارونه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه ما و تاسې ته در تسلیم کړي، اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریشو ویل که موږ د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه هیڅ کار نه در لرم ځکه زموږ او ستاسې په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریشو و عیس ته یو لښکر ولیږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي. خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی، غواړي چې هغه خپلو چلیکي حملو ته دوام ورکړي. جبههیي جنگ نه کوي. د قریشو لښکر ورغلی او ډېره موده په انتظار ورته تېره کړه خو څوک د دوی د جنگ دپاره نه راووتی. د قریشو لښکر بیرته بې نتیجې ولاړ، مګر د قریشو چې هره قافله تېرېږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه حملې پر کوي. د قریشو قافلې بیا په خطر کې سوې او په فارغه زړه نسي تېرېدلی. اوس نو نور هغه کسان چې تر مدینې منورې او تر مکې مکرمې د باندې و اسلام ته داخلیږي، یعنی بې له قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوی و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولې مدینې منورې ته ولاړ سم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم، ولې عیس ته نه ځم او د ابو بصیر سره کومک نه کوم. نو هغه نوي مسلمانان په عوض د دې چې مدینې منورې ته ولاړ سي عیس ته ځي، تر څو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای سوه. پوره لښکر ځینې جوړ سو. قریشو هر څه کوښښ وکړي چې دغه خطر د ځانه څخه لرې کړي، په وسه یې نه سوه پوره. اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د ده سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یوه قافله هم سالمه نسي تېرېدلی. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې یې سالمې تېرې سي، مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي، سالمې نسي تېرېدلی. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتېږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بندې سوې بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بندې سوې. په خپله مکه مکرمه غذایي مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع سوه چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع سوه او کاختي جوړه سوه
او قریش چې دغه خطر د لرې کولو دپاره هر څه کوښښ کوي بې فایدې دی. نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ و مدینې منورې ته یوه ډله ولېږل، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مو در وړی دی، رحم وکړه. هغه شرط چې موږ د حدیبیې په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو. ورونو قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډېر خفا او ناراضه وه، هغه شرط چې مسلمانانو د ځان دپاره ذلت باله. دا هغه شرط و چې ویل د مکې مکرمې څخه که کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو، هغه مهاجر خلق دې ستا سره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیرې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهربانۍ په سبب تر دغه شرط تیر سو. دا هغه شرط و چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله، مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ته وې چې د دغه صلح څخه ناراضه وې او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کښتوالی دی، تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده. اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیې صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي، که څه هم عهد د 10 کلو دپاره و، خو 2 کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیلې د خزاعه پر قبیله وکړي لغوه او مات سو، چې دا واقعه به د مکې مکرمې د فتح په قصه کې انشاء الله درته بیان سي. اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل سوه او پر مسلمانانو حملې نسي کولی، نو مسلمانانو ته دا موقع برابره سوه چې هغه دشمن ته متوجه سي کم چې احزاب یا د خندق د غذا دپاره یې کفار سره یوځای کړي وه. د خندق د غذا دپاره چا کفار سره راټول کړه؟ د خیبر یهودو. دغه یهود و چې احزاب او ډلې یې په حرکت راوستې. نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه صلح په واسطه قریش د میدانه څخه ویسته، نو اوس کولی سي چې د یهودو سره بې له مداخلې څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیې په صلح وتړل سوه. ورونو تر دغه ځایه پورې د حدیبیې د صلح واقعات وه او د صلح نتیجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله عمره پرېښول او بیرته مدینې منورې ته ولاړی، مګر د عمرې په عوض یې د مسلمانانو دپاره صلح او آرامي ورسره یوړه چې د دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای سوای، او د الله جل جلاله د طرفه چې د دغه صلح پر واقعې کومه تبصره نازله سوه هغه په سورة الفتح کې ده، او د سورة الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلی چې د حدیبیې د صلح قصه نه وي را معلومه. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، بېشکه چې موږ تا ته فتح او بری در کړی دی ښکاره او معلومداره فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه سوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغه سوه، او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسي پر غالبه کېدلی. هیڅ چا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زوره څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپله غالبه دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقته او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي، خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پرلپسې حملې حاجز او دیوال وې. د قریشو دشمني او بېځایه اوازې وې چې خلق یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې محترم ورونو څرنګه چې کتاب پای ته ورسېده نو پاته بحث به
پراتلونکې شپږویشتمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.